دا په سلګونه نندارچیان او یو شمېر ولایتي مسؤلین د پکتیا زرمت ولسوالۍ سهاک سیمه کې د کرکټ یوې پیل شوې سیالۍ پایلوبې ته راغونډ شوي. دغه لوبې چې د زرمت ولسوالۍ د سهاک ځوانانو لخوا د سهاک چمپنزټرافي تر نوم لاندې پیل شوې وې، د اوو لوبډلو له منځه پکې د علي جان خیل سوپرسټار او فیصل خروټي سوپرسټار وروستی لوبې ته لار پیدا کړې وه چې پکې د علي جان خیل سوپرسټار لوبډلې بریا خپله کړه. یو ټورنمنټ کې چې د سهاک چمپنزټرافي اووم پړاو ټوټل 24 لوبډلو ګډون کړی و چې په ګروپي شکل وي چې پایلوبې لپاره یې علي جان خیل او خروټ کلا اتلان وتلي وو او بالاخره علي جان خیل وتوانېدل چې د 2022 پړاو 2025 د اووم پړاو د سهاک چمپنزټرافي چمپین په خپل نوم کې یعنې چمپین لوبډله علي جان خیل اتلان شول. په دې ټرافي کې د ټول افغانستان څخه لوبډلو ګډون کړی و لوبغاړو. زرمت کې موږ یو معیاري میدان نه لرو چې دا بار موږ د مشرانو ته ویلي دي. زرمت کې ماشاءالله ډېر سخت استعدادونه دي چې هغه له جمع چې رحمت شاه زرمت وسپسان کې سره علامه محمد غضنفر داسې نور ځوانان لرو. موږ معیاري میدان نه لرو او شین میدان نه لرو چې موږ وړکې هډبالو کې ټول په ټینس باندې مصروف دي. د زرمت ولسوالۍ د سهاک اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې دا ډول سیالۍ ترسره کیږي. وایي که ورته معیاري لوبغاړي جوړ شي نو دا ډول سیالۍ به لا زیاتې شي. دا لوبې سوي د اختر په دویمه پیل سوي وي او له اوسه دوام تر دې دمه دوام کړی تقریبا 14 ورځ د اختر نو په ښه شکل سره پای ته ورسېدې او موږ لوبډله سوه اتله لوبډله سوه او د دغو ځای خلک چې دي د زرمت ولسوالۍ ډېر مینه ناکه ډېر وطن پرسته خلک دي د کرکټ په بخش کې هغه د سپورټ په بخش کې هغه که په نورو برخو کې وي نو د دوی یوازینۍ غوښتنه د لوبغاړو لپاره د یو معیاري میدان جوړول دي او همدارنګه دا لوبې د دې په خاطر دوی په لاره اچول سوي وي چې تر څو د نشهیي توکو څخه همدارنګه د نورو داسې خرابو کارونو څخه ځوانان لرې وساتل سي. معیاري لوبغالي که دلته جوړېږي په ټول افغانستان کې او سره ځانګړي ډول پکتیا زرمت ولسوالۍ کې جوړېږي دا به ډېر ښه خبر وي د زرمت اوسېدونکو دپاره. زرمت نه یوازې چې په نورو برخو کې ښه پرمختګ کړی دی، ښه استعدادونه لري، ورسره د ورزش په ډګر کې هم ډېر ښه استعدادونه لري. د یادونې ده چې بریالۍ لوبډلې ته موټر سایکل او غوره لوبغاړو ته یو شمېر جایزې هم ورکړل شوې.